ګلونو ماشومانو تاسو ته پته چې موږ او تاسو الحمدلله مسلمانان یو مؤمنان یو زموږ او تاسو یو خالق دی الله رب العالمین موږ او تاسو په هغه باندې ایمان راوړی دی چې موږ او تاسو دغه مخلوق یو هغه زموږ خالق دی موږ او تاسو دغه بندگی کوو هغه ته سر ښکته کوو هغه ته دعاګانې وغواړو چې الله رب العالمین ته لاسونه پورته کړي د الله نه دعاګانې وغواړو موږ او تاسو دا منځونه کوو رکوع پکې راځي سجده پکې راځي ودرېږو الله ته الحمدلله رب العالمین ویو رکوع کې سبحان ربي العظیم ویو سجده کې سبحان ربي الاعلى ویو بیا تحیات کې ناست یو ښایسته ښایسته دعاګانې غواړو دغه الله رب العالمین موږ تاسو صفت کوو ځکه موږ تاسو په هغه باندې ایمان راوړی دی همدغه الله زمونږ او ستاسو د هدایت لپاره او د لارښوونې لپاره یو کتاب نازل کړی دی چې هغې ته ویل کېږي قرآن کریم قرآن کریم دا د الله رب العالمین کتاب دی خبرې ته متوجه شئ بچو صحیح ده انشاءالله الله رب العالمین پاسه نازل کړی موږ او تاسو ته الله رب العالمین د اوو اسمانونو نه پورته د عرش ته پاسه دی او موږ او تاسو سره دومره محبت لري چې د هغې اسمانونو نه پورته یو ملک مقرر کړی و جبریل په نوم باندې او د هغې سره سره موږ او تاسو ته یو پیغمبر راولېږلو محمد صلی الله علیه وسلم چې زموږ او تاسو پیغمبر دی او زموږ او تاسو رسول دی نوم خو به درځي دی لکه نه چې زموږ د پیغمبر نوم محمد صلی الله علیه وسلم دی دا الله رب العالمین زموږ او تاسو لپاره رالیږلی و ځکه موږ او تاسو د الله غلامان یو د الله بندګان یو او دا د الله زموږ او تاسو سره مینه ده چې الله رب العالمین د برنا جبريل را کوزي یو اسمان ته به دا غینه بعد بل اسمان او به بل اسمان او بل اسمان تر دې چې دا و اسمانونه جبريل پاس کوي او دا غینه لاندې را کوزيږي او زموږ وساو چې کوم پیغمبر او محمد صلی الله علیه وسلم چې وصفات شوی دی دا قران کریم به هغه تراولو لوګ یو صفحه یا یو رکوع یا یو آیات دا به راول او زموږ وساو پیغمبر ته به ورخوتل دغه طریقې سره الله رب العالمین دا ټول کتاب نازل کړلو چې دا زموږ او تاسو مخ ته پراته دی قرآن کریم دا د الله محبت دی زموږ او تاسو سره کله چې د چا دی یو چا سره محبت دی کنه هغې ته خط لیږي هلکه زما فلانکي ځای کې ملګری دی فلانکي ځای کې مو استاد دی دوست مې دی پلار مې دی ورور مې دی انډیوال مې دی هغې ته خط نوشته کې هغې ته ولیږي په هغې کې ښایسته ښایسته خبرې لیکلي سلامونه پکې اچولي او وایي زما تاسو سره محبت دی او الله دې همیشه لپاره ژوندی لره او خوشحاله اوسي دا ښایسته ښایسته خبرې خپل ملګري د خطونو کې لیږلي همدغه الله رب العالمین زموږ او ستاسو سره څومره محبت دی چې زموږ او ستاسو د هدایت لپاره چې موږ او تاسو ګمراه نه شو موږ او تاسو بې لارې نه شو موږ او تاسو جهنم ته لاړ نه شو موږ او تاسو د اور نه بچ شو د ماران نه بچ شو قبر کې انسان باندې ماران هغه مسلطي موږ او تاسو د هغې نه بچ شو قبر سړي باندې راتنګېږي چې کله انسان ګمراه او کافر او عقیده صحیح نه وي هغه باندې قبر راتنګېږي لړمانانې خبرې کې مارانې اورونه پکې جهنم کې ډېر ژوروالی دی او هلته پکې اورونه او د اورونو لمبې دي پکې او د بدن دا وینې او زوي دا ګندګي هغلته د انسان خوراک د جهنمیانو او په اور کې لغړېږي څومره تکلیف به انسان ته لیکن الله رب العالمین زموږ او تاسو سره محبت کوي موږ او تاسو ته دومره لوی کتاب د بر ځای نازل کړلو چې زما د بندګان که بوډاګان دي او که ځوانان دي او که ستا په شان ماشومان هلکان دي او جنکۍ دي چې دوی دا د الله د کتاب یاد کړي او په دې باندې بیا ښایسته عمل وکړي او په دې کې چې کومې خبرې راغلي هغه یاد یې کړي په هغې باندې عمل وکړي چې د دغې عذابونو نه بچ شي ګوره د الله پاک موږ او تاسو سره محبت دی که نه او په هغې کتاب کې څومره ښایسته ښایسته خبرې کړي یا ایها الذین آمنو ای مؤمنانو داسې کار وکئ چې کوم ښه کارونه دي الله وایي دغه وکئ او چې کوم بد کارونه یې الله ته وایي دا کار مه کوئ ښه کار وکئ او بد کار مه کوئ لکه یو استاذ تا ته ناست دي تا د درس سره کوي ته یو ټکی خطا کوې یا یو غلطي کې یا ورانۍ کې تا ته وایي دا کار مه کوه ځکه هغه ستا نقصان باندې او چې کوم یو ښه کار تا ته استاد وایي دا کار وکړه ځکه چې هغې کې ستا فایده وي اگر که ته پرې نه پوهېږي لیکن هغې کې ستا فایده وي دا د استاد محبت دی د خپل شاګرد سره نو دغه رنګه د الله رب العالمین زموږ او ستاسو سره محبت دی
چې موږ تاسو قران کریم کې وایي چې ازما بندگانو هي ماشومانو کلیان سه ګډاګان سه او کنارینو زنانه دي ټول ته دا وایي چې ګوري داسې کارو کوي مثلا مونږ کوي په خپل ټیم سره د مونږ پابندي کوي جمع مقضا کوي مونږ په آرام سره کوي اطمینان سره مونږ کوي چې مانځه کې ودرېږي اخوا دې خو مګوري دا الله موږ تاسو ته ویلي دي کتاب کې دا الله نبی په ژبه باندې موږ تاسو ته وجه ګناهونه مکوي کنزل مکوي یو بل ته بد نمونه ماخلي قران کې الله فرمایي لا يسخر قوم من قوم یو قوم دی بل قوم پس مسخره او ټوکې نه کوي لکه مثلا یو ماشوم راولي بل ماشوم ته وایي چې سادي سر دی او ته خود دي سي او ته خود دي سي نه بلکې الله موږ تاسو وایي دا کار مکوي موږ تاسو ته وایي ښا او بیرستو فرمایي ولا تنابزوا بالالقاب یو بل ته غلط نمونه ماخلي لکه موږ تاسو د ماشومان چې کوي کنه یو بل ته غلط نمونه اخلو جنکی وړي وړي یو بل ته نمونه اخلي غلط یا الکان ماشومان یو بل ته غلط نمونه اخلي نو دین ګور موږ تاسو الله باندې کړی تاسو کار مکوئ ځکه دې باندې الله پاک خپکیږي چې کله الله پاک خفشي بیا انسان چې کوم دنیا کې تنګي ژوندۍ په تنګش او په ذکر انسان مړ شي قبر تلار شي نو قبر کې کی خود شي قبر پر اتنګ شي کله انسان ګناهونه کوي کنزل کوي او بل ته غلط نمونه اخلي کله چا د مور نو مخلي او کله چا د پلار نو مخلي او کنزل پلار او مور ته کنزل کوي ورو ته خويند ته کنزل کوي نو چې کله دا کار کوي به الله په خپکیږي به د قبر انسان مې را تنګيږي دا پخته یو بل کې وردن نشي نبی رسول الله فرمایي چې انسان قبر کې کی خود لري شي موږ اساس پیغمبر وای او بدبخت انسان دا پخته په یو بل کې وردن نشي څومره سخت به دا حالت چې کله انسان قبر کې کی خود لري شي ځان لپروتي او بر بشناخ سره کیږي او ټول سوري ورته بند کی چې یو سوریم پاتې نشي چې بار تر ونوزي او دن ورته هوا وردن نشي بر به سمرل ډېرې خاورې په جوړي کی او په دغه ځای کې انسان ځان لپروتي واړه واړه ماشومان به کې پراته یا به غټان پراته او په دې وخت کې د باندې را پخ د قبر پر اتنګ شي او د پختي په یو بل کې وردن نشي او به الله پاک ماران هم را پریدي ماران څومره چې چل کې زهريله شي دي او دا تابانه تاویږي په سر اندره چکونه لګي په لاسونو اندره چکونه لګي په دې مخلم د لخل چکونه لګي په دې خلید له چکونه لګي او لړمان هم باندې بره تاویږي چنجي انسان کې وښه موږ تاسو دنیا کې څومره د ماران نه هریږو چې ته لړم وینو چې ته مار وینو یا چې د سپې وینو سپې چې چک لګي به موږ تاسو ته تخت منډه ته وو موږ چې موږ تاسو نقصان راوړل رسي دغه شان به انسان کې قبر باندې به الله پاک را لګي ورته او قبر کې بیا ورونه د الله پاک بل کې چې انسان دغه شان ګناهونه کوي ورونه ورته بل کې د اور کڼکې چې کوم دغه ورته کلاو کی او بیا الله پاک جهنم ته بوزي خو چې انسان نیک اعمال کوي خسته اعمال کوي یو بل د کنځري نه کوي د مونږ پابندي کوي د قران کریم درسونه د پابندۍ سره راځي د الله کتاب سره محبت دی قران کریم سره څوک لباتا او لباتا سره محبت دی لباتا کې قران کریم ټکی دي الف او با او تا دا ټول ټکی د دې قران کریم جوړ شوی دی خو په پابندۍ سره راځي خسته کور کې مزدار او دسو کې صفا سپینې کپڑے واچي سپینه جاري ټوپې په سر کې او کور کې مور سره ملاو شو بیا روان شو لار کې مرانه نه کوي او نه یو بل تل سونه چي او لار کې ذکر کوي سبحان الله و الحمدلله و الله اکبر وي تاسو در ذکر سبحان الله الحمدلله الله اکبر دغه سره لار کې روان او دغه ذکر کوي لار کې ورته ملائکه چې کوم دی هغه ورته خپل وزر ورته وړي پرشکړي ورته موږ تاسو نه کار کوي ملائکه موږ تاسو ته وزر وړولي چې کله موږ تاسو د کور نه روان یو کنه مدرسې ته راځو موږ تاسو ملائکه وزر وړولي او موږ تاسو چې یو قدم اخلو یو قدم په دې باندې موږ تاسو الله پاک اجر راکړي به دغه قبر موږ تاسو ته خسر او خانه شي موږ تاسو ته الله پاک جنت راکړي او جنت کې به څومره خسر نعمتونه موږ تاسو دنیا کې شي سره محبت دي هلکه وړي کې سیکل سره محبت دي ماشومان لکاني د ماشومان چې راکو د ګډونو سره محبت دي وړي ګډیانه هغه ور سره یا له پټو سره محبت دي یا مثلا نتکي چې وړي غاړه کوي او سندل او دا شیان سره محبت دي ازمنګ تاسو خسته بوټان او خسته جامې او سیکل او موټر سایکل او دې شی زموږ تاسو محبت دي دا الله په موږ تاسو په جنت کې راکړي
خو چې کله موږ تاسو دنیا کې الله خوشاله کو او الله په دغه شان سره خوشاليږي مونږ شروع ذکر شو پابندۍ سره خپل درس راتلل کنځل نه کول د استاد ادب کول د استاد احترام کول کور کې د پلار او مور احترام کول پلار او مور سره جګړې نه کول بعد ماشومان کور ته لاړ شي بس مور سره جګړه شروع کړي مور تم کنځل کوي خور تم کنځل کوي پلار تم کنځل کوي ځان له ونه جوړ کړي او ټول کور په سر راغسته الیشن روټي نه وخت شي بس ماشومان په غوګل کور کې جوړ کړي موږ تاسو په دې سینه کې وو څنګه موږ تاسو به الله پاک خپکیږي به دومره نعمتونه موږ تاسو جنت نه ملایويږي جنت کې موږ تاسو هر شی بل راکړي چې کله موږ تاسو الله پاک خوشاله یو الله موږ تاسو راضي کړي جنت کې به دې نعمتونه دي چې آرام بشي ورته جنت کې موږ تاسو په خسته شکلونه وي صفا سترا خیرن باندې نه البته په خسته شکل دي انسان وزره به زمونږ استاد په جنت کې به علي زرار زیو زنه بل زره بچکر وو کله به د قاری څخه خواته راځي کله به یو ملګری خواته ورځي کله به بل ملګری خواته ورځي چکرې به کله به زمونږ استاد کوم نبی دی کنه پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم کله به دغه خواته چکر وو زمونږ استاد نیکونه مړ شوی دي مسلمانانی هغه خواته بچکرې لګو ورزوبا صحابه کرام خواته ورزو خپل پلار امور سره جنت کې ملاویږي الله سره ملاقات کوو موږ تاسو الله په قیامت کې بیوینو جنت کې الله با موږ تاسو سره ښکار کی کله کله سورۃ الرحمن موږ تاسو ته وایي قران کریم براته وایي څومره خوند کوي لیکن دا اله چې کله موږ تاسو دنیا کې خاصه ژوندۍ تیر کو ځان د ګناهونو بچ کو اله موږ تاسو الله پاک نعمتونه راکړي مخصوص زما دا چې دا کتاب موږ تاسو الله پاک را لګره دا موږ تاسو د الله پاک محبت ده موږ تاسو سره مینه ده ته قران کریم کې موږ تاسو ډېر بشارتونه راکړي چې ګوره مؤمنانو تاسو خسته اعمال وکړئ جنت ته به زموږ جنت کې به نعمتونه دي شادو چینی بکی دي صفا او بو دغه چینی بکی دي شودو چینی بکی دي پيو خسته شراب بکی دي چې څه د خوخیره ته ملاويږي دنیا کې خور شاسو هیڅ استعمال ولا جنت کې چې تاسو کم شیخ خوخیږي تاسو به الله پاک درکې نو زموږ تاسو جنت خوخیږي کنه دا قشانه خاصه طریقې سره هغه لپاره موږ تاسو باید استعمالو کې چې موږ تاسو دغه د وجه جنت ته لاړ شو یو باقي چې د خپل درسونو تراتل قران کریم یادول الف باتا والا چې کومه لکان ما شومان دی غیر باتا یادول یو ټکی تاسو یادوي په دې باندې الله پاک تاسو لس نه کېدل کې لس او چې کومه لکان ناظره وي هغه ناظره کې کوشش وکړو کومه لکان حفظونه کوي هغه حفظونه کې دا رنګ ما شومان جن کوي الف باتا کې کوشش کوي دعاګانې یادوي کم ذکرونه دي شرعي اذکار هغه یادوي چې کوم تاسو قاری څخه درخي تاسو قاری څخه کوم اخلاق درخي چې داسې کار مکوئ داسې کار کوي هغه باندې عمل کوي کو نو وختي را روانيږي خپل درس ترازي چټیانو غیر ازرین مکوئ به چې واپس ځي خاصه طریقې سره مزدار بغیر د شور نه هم دې مزدار وزي او خپل کورون ته ځي کور د جزي واپس کورونه کې سلام اچوي خلکو باندې لاره کې خلکو باندې سلامونه اچوي دي باندې الله پاک تاسو اجر درکړي کور ته چلار چې خپل قران کریم خپل ځای کې دې سپاره خپل ځای کې دوي سپینې کپڑے می غوبا سه نور کپڑے واچوي نو علم موږ تاسو الله پاک دغه نعمتونه راکړي او موږ تاسو سره الله پاک محبت کوي او کوم تاسو دا ونه کو کنه همدا شانې درسونه نه او د دې په کوڅوږي ګرځو راګورځو ډیر ماشومان دې په کوڅوږي ګرځي راګرځي څوک بس په سیمنډه وای څوک دا ګډېګانې روزي را روزي څوک بلوري کوي او څوک یو روبه کوي څوک به روبه کوي دا ټول مرزانه ځای کو تاسو ماشاءالله سمه خسته ماشومان استه دا وګوره زم تاسو باندې سره زر وشي دي سره زر پتا څه د بر دې وشي دي ګلان د باندې تاسو باندې سره وشي تاسو سم خپل کی سره دغه تاسو د الله پاک دومره راوستل او د خپل کتاب ته کینه ولې او باتا ته کینه ولې ناظری ته کینه ولې تاسو ډیر اوچت خلک استه ښا تاسو ماشومان جنتین استه ان شاء الله هغه نور ماشومان په شان بکار موږ تاسو نه کوو چې هغه بار کوڅو کې ګرځي راګرځي بس ما خام چې راځي ستړي شي پریوزي به خوب کې دغه لوبي کوي تاسو چې کله ودی کېږي بس خوب کې وکړه تلاوت کوي کله بلی باتا وي کله به خوب کې مونږ کوي تاسو مخ خسته خوان کوي کنه کوي خسته خوان کوي کنه خدا تاسو به همت کوئ ان شاء الله صحیح ده همت دارګه چې ګرځي راګرځي خسته مزدار ګرځي تاسو خلک تاسو متاثر شي چې دا ګورسمه خسته ماشومان در چا مدرسې دی لکه دا قاری سره د مدرسې ماشومان دي چې صفه ستر ځلاره کې ورانه نه کوي علاوه تاسو خلک وځي دا ګور د سمه ماشومان دي پنځم خسته مزدار پورته کړی دومره دینمای پوندې پوری سنت طریقه ده دا موږ استاد پیغمبر طریقه ده
الکان جنکی به کده ساتي الکان به پنسي پورته ساتي خسته مزدار صفا سوتره سپینه ټوپه چوي خیرین جامې ماشومان چوي خیرین جامې ما چوي خیرین جامې کور کې وباسي پوښلې او به انځي به د یو غنټه کې وچیږي الله پاکي خو خی کنه چې مدرسې راځي الله کتاب ته کینه خسته مزدار صفا سوتره راځي ذکر ته ګورې گیر چا په تاسو نه ملائکه کینی ښا حدیث شریف کې راځي کنه چې داسې مجلسونو د کوم کې چې درسونه او سبقونه ویل کیږي دې ته ملائکه راځي تاسو نه گیر چا پر ملائکه ناشتي تاسو لپاره دعاګانې غواړي چې له ماړو ماشومان خستل وی کا نیکا نن تاسو ماشومان چې سبا به تاسو خستم مزدار لویان بیستی موږ مې وخت تاسو موږ علی باتا ویلا علی باتا و ملو باو تا بالامبا دا موږ ویل ساجین یا ح وغيرها دا ټول موږ پاس کول په مزه به رسوم ناظره شروع کړل قران کریم رواني باندې الف لام میم ویو به دې ورته بسي بل اخر به حفظ هم به کو په یاد مرسه یاد کړل دا په مزه به کې خیر ان شاء الله تاسو مې وخت براش ان شاء الله څو کال بعد او کال دو بعد تاسو به خسته حافظان نسی داسې بلو یان شي استي اما شمال به خسته یعنی قاریان به کور به باندې آبادی کور کې هم روزه کې ختمونه کوي ته مخکې مزدار ماشاءالله قرآن کریم به شروع کړي شاده به بس مور او خويند به بس ولاړي ورونه او پلار به بس ولاړي کله به جمعه کې تراویح ورکه سمره خوان به کې دا سبحان الله لار کې روان قرآن کریم ځان په یاد باندې وي سمره خوان به کوي خدای دې موږ تاسو مهنت وکړو موږ تاسو غیر حاضری ونکو سکول ته بلاچ پابندۍ سره خو د سکول نه زیاته توجه موږ تاسو مدرسې ته ورکو سید داسې نه چې مثلا سکول ته پابندۍ سره زو او مدرسې کې موږ تاسو لټی کوو نه دا باندې کوو نه بلکې سکول کې دنیوي تعلیم دی دنیا به سړی ګټلې شي پیسې به سړی وګټي او کوم چې قران کریم دی موږ تاسو ته راځو په دې باندې موږ تاسو آخرت ګټلې شو موږ تاسو به الله پاک جنت کې نعمتونه راکړي غړ خسته نعمتونه دا به الله موږ تاسو جنت کې راکړي لیکن موږ تاسو کو مهنت کو کوشش کو او پابندۍ سره رسول تراشو غیر حاضری ونکو کلاس کې مرانه ونکو شور ونکو او دا رنګ به ته وتر کې مرانه ونکو چټینو کې هم چې کله بازو کې چټینې وشي هغه د سړي بدل مات شي موږ تاسو باید د سکول سره د مدرسې سره دوره محبتي چې دا چټینې موږ تاسو وایي چې راکې چټینې نه کوو چې خارجه وایي چټینې کوو تاسو موږ چټینې نه کوو خارجه تاسو باید دوره محبتي خپل مدرسې سره او د خپل قران سره او د خپل استاد سره چې چټینې موږ تاسو خوشاله نشو او دا رنګ ودونو په څیر لاله چې ورګه پلان کې واده زما د ماما د زوی واده ده او راځي چټي ورته کوو دا څه باندې کوو نه بس ودونه وکي موږ تاسو کې څه کوو موږ تاسو خپل مدرسې ته راځو پوه شئ دا شان سره ډېر شوق نه کوو د الله د کتاب سره محبت د مدرسې سره محبت او د خپل استادانو سره محبت دا موږ تاسو کوو دا شان به کوو ان شاء الله کنه او د عقیدې درسونه یاد کړئ چې قاری څه کومه خبره در خیر ته کوشش وکړئ بل مدرسې ته مزه نور مدرسو باندې ګرځي مو همدا خپل کور دی دا ګوره قاری صاحب سره پارسمه تکلیف ته هغه جمعات کې جمعات د راوته بل ځای ته لاړ هغه ځان دلته راغی تاسو نه پیسې هم داخلي په دې سره کې الله ورضا باندې تاسو ته پیسې ورکول خو تاسو نه غواړي ځکه دا تاسو د قاری سره محبت دی تاسو هم د قاری سره محبت وکړئ هیڅ چرته مزه کوشش کوئ نور مدرسو کې ملکان دي ماشومان دي هغه هم دلته راولي هغه هم دعوت کوي اساس کورونو کې مثلا تر زامن دي ماما زامن دي واړه اساس ورونه دي وړي خويند دي هغه ته راځي مدرسې لزو ځان سلاس نه ونی زل تراولي ورځ دوی راولي خوشاله وي مزدار به درسونه دي عادت بشي نو تاسو باید دې وګرځي بار کنه خسته چې دا نور خلک تاسو متاثر شي د نور مدرسو علماء ماشومان تاسو متاثر شي دا ګور څومره خسته ماشومان دي څومره په ادب سره کې روان دي لار کې بل لته نه ور کوي یو بل ټنګي نه چي ماشومان دا کار کوي کنه یو بل ټنګي ورا چې به مثلا کوي تړلي دا موږ تاسو نه کوو صحیح ده کنه خسته مزدار او اخلاق به خسته برابر کو ان شاء الله او جامع و صفا سترا چو او کور کې چې منځونه وکړو جماعت ته وځو کور کې مې سپاره رالي او درسونه زاړه یادوي نوې درسونه یادوي دغه څه وکړو ان شاء الله کنه او الله خسته علم تاسو درکې والله خسته قاریان کا او الله خسته حافظان کړو جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله